دا کهانی د یو داسې اناکونډا په باره کې ده چې هغې به په ټول ځنګل باندې راج کو او د هغه اناکونډا قیمت په کروړو کې و چې کم سړي خو هم د هغه اناکونډا د نیولو لپاره ځنګل ته تللي وو نو هغه د هغه ځنګل نه بیا واپس ژوندي نه و راغلي. د کهانۍ شروعات نه مخکې که تاسو اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی نو داسې سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لازما لایک کړئ. کهانۍ شروعات وشي او موږ ته یو څو کسان وښودلی شي چې دغه اناکونډا نیولو لپاره دې ځنګل ته راغلي وو. د دې د مشر نوم و جیپ ته د دې اناکونډا د خصوصیات او جنګل د خطراتو ښه پته وه خو دی بیا خو هم دې ځنګل ته اناکونډا نیولو لپاره راغلی و. د سره یو نقشه وه چې په هغې کې ته ښودلي و چې د اناکونډا اوسېږي کوم ځای کې. دوی ناستې وې او اچانک د ملګري خپې په لرګو کې ښکته لاړه شي چې دوی هغه لرګي لرې کړي لاندې د خدای بلا ماران او دا اصل د هغه اناکونډا ځای و. جیپ لاړ شي د مخکې تحقیق دپاره او د ملګري لګیا شي او دا ټول ماران په بوجۍ کې واچوي او چې دې کله هغه یو ملګری دا بوجۍ د خپلې کښتۍ خوا راوړي دقه دوران دی ویني چې په اوبو کې مخامخ سدي دی چې کله د هغه ځای نه واپس څنګ منډه کړي دقه دوران یو غټ اناکونډا راشي او دی د مرۍ نه ګیر کړي او د نه ګیر چاپېره تاو شي او دی تیر کړي. د بس چې کله شاته هغه بل ملګری راشي نو هغه ویني چې مخامخ شي اناکونډا روان دی او د هغه په خېټه کې اک د هغه ملګری دی. د هغه په لیدو سره دی ډېر زیات ویریږي او دغه دوران په هغه باندې خو هم هغه اناکونډا حمله وکړي او بر یې ځان سره ونې ته بره کړي. جیپ لاندې ولاړ وي او هغه دا ټول منظر ویني او هغه چې څنګه په هغه باندې نشانه راواړي دغه دوران د اناکونډا د جیپ هم ویني او د هغه ځای نه روان شي. یعنې اوس جیپ یوازې د دې اناکونډا د شکار کولو دپاره سین شفټ شي او موږ ته یو سرکس وښودلی شي چې په هغې کې یو 15 ملګري وو او هغوی به دا سرکس چلو خو هغه سرکس کې به دې خاص کارتف دی نه کو چې د هغې د وجې به ټول خلک دې پسې راپاڅېدل. د هغې د وجې دې دا سرکس په تاوان کې روان وو او دغه دوران د دې یو ملګری راشي چې دې سره مخکې په سرکس کې کار کوو او هغه د سرکس د مشر له پیسې ورکړي او ورته ووایي چې دا سرکس به زه په خپل انداز کې چلوم. هغه دې ته ووایي چې زه تاسو ځان سره بل ځای ته بوځم چې هلته به تاسو ته ډېرې پیسې میلاویږي. ټول د هغه خبره ومني او هغه سره تلو دپاره تیار شي. په سبا باندې هغه د دوی دپاره یو کښتۍ تیاره کړې وي چې په هغې کې به دوی مخکې تلل. هلته په دې کښتۍ کې یو پادري هم و چې دوی ټول د کښتۍ ته وخېجي نو دا کښتۍ مخکې روانه شي. په لاره کې یو علي نومجنۍ چې هغه د کښتۍ د کپټن نه تپوس وکړي چې مخکې حالات څنګه دي. په هغې ورته هغه ووایي چې ډېر خطرناک. علي حیرانه شي خو بیا خو هم دا سفر مخکې جاري وساتي. لاره کې موږ ته جیپ وښودلی شي چې دی چا څه په موبایل باندې لګیا او هغه ته ووایي چې ستا مال به په وخت باندې در ورسېږي. دی اصل کې د انسان د وجود سمګلر او د انسان وجود بې خرڅه او د دا کسان سره دې دپاره بوته چې دا زه په ګران قیمت باندې خرڅ کړم. په دې ټولو خبرو باندې جاز دا ډرایور پوه و او هغه به دې بار بار وان کو چې دا مه کوو خو هغه به دا خبره نه منله او دا کار به بیا هم کوو. کله سبا شي او دوی روان وي نو دوی یو داسې ځای ته ورسېږي چې مخامخ لاره مکمل بنده وي او د هغه ځای د وتو هېڅ لاره نه وي. نو جاز دا ډرایور څه کسانو له بمونه ورکړي او ورته ووایي چې لاړ شه او دا بمونه په دغه ګن کې کښېږدئ چې هغوی دغه بمونه دغلته کښېږدي. نو جاز دا ډرایور یو بټن ووهي چې هلته یو مضبوطه دماکه وشي. دماکې سره چې دغه ګن کې څونه ماران وو هغه یې ټول د کښتۍ ته راپرېوځي خو علي فورا د اوبو یو پیپ راوړي او دا ټول ماران د اوبو په مدد سره د کښتۍ نه ښکته وغورځوي. چې کوم ځای کې دي هغه لالچي ملګری پټ شوی نو هلته اوس هم بلا ماران وو او چې دی څنګه د هغې لرې کولو کوشش کوي دغه دوران دغه راپاسه بلا ماران راپرېوځي او دی لاړ شي اوبو ته لاندې ته پرېوځي خو ځان د هغه اوبو نه وباسي خو مخامخ دته یو خطرناک مار ولاړ و چې هغه څنګه په ده حمله کوي دغه دوران یو کس راشي او په هغه مار خپه کېږدي او دغه کس بل هېڅوک هم نه و بلکې دا هغه جیپ و چې کوم د موی سټارټ کې موږ لیدلی و. علي پر دې جیپ باندې شک وي خو دغه دوران د علي په یو ملګري باندې څه چل وشي نو جیپ فورا راشي او خپله ګوته په شاړه باندې لږه غونډۍ کټ کړي او د هغه غوږ ته یې ونیوي او دغه دوران هغه غوږ کې یو وړوکی مار وي چې د جیپ ګوتې پسونو خلي او بهر راوځي. جیپ ته د ځنګل لارې ګودرې معلومې وي او دې هم ورته پته وه چې په دې ځنګل کې به ځان څنګه ساتي. نو په دې وجې هغه لالچي کس دا ډیسایډ کړي چې دی به موږ ځان سره یې بوځو. د علي په دې جیپ باندې بیا هم شک و نو د شپې هغه دې لالچي کس ته ووایي چې تاله نه و په کار چې دی ځان سره روان کړی وی. نو هغه ورته ووایي چې دا جهاز زما دی او زه به ډیسایډ کوم چې څوک به ځان سره بوځم او څوک به نه بوځم. موږ ته بهر د کښتۍ هغه ډرایور وښودلی شي چې لګیا وي او میان رانیوي او دغه دوران هغپسې جیپ شاته نه راشي او هغه ته څه پیسې ونیوي او ورته ووایي چې ما دې ځای ته بوځه او ورپسې فورا یو ټوپک راواړي او ورته ووایي چې زه ستا هېڅ مدد نشم کولی او بیا لګیا شي او میان نیول شروع کړي. لګیا وي او میان نه وي او دغه دوران په اوبو کې څه غلغلې شروع شي او د نه هغه سټک د اوبو ته ورپرېوځي چې دی هغه سټک پسې رخته شي او دا سټک راخلي دغه دوران دی خو هم دغه اوبو ته ورپرېوځي.
چې کله سبا شي نو علي هغه ډرایور پسې ګرځي چې کشتۍ روانه کړي او دغه دوران دی ویني چې جیب لګیا دی او څه کټ کوي. په اصل کې هغه ډرایور مړ کړی و او بیا لاندې په کونډه کې هغه مار ته ځوړند کړی و. او چې کله علي ډرایور ته پوز د جیب نه وکړي نو جیب ورته وایي چې ما ته پته نشته ما نه بېګا داسې هغه نه دی لیدلی. دلته اوس هغه مار دغه ډرایور بوډۍ پسې راغلی و چې هغه څنګه هغه بوډۍ وخوري دغه دوران هغه کې کونډه ونښلي او هغه منډې وهل شروع کړي. جیب د مار په مضبوطیا سره نیولی چې د هغې د وجې د مار د اوبو نه بهر راوځي. لږ ساعت نه د مار غلی شي نو دی وایي چې د مار وتښتېده او په تیزۍ سره د مار په دوباره بیا روان شي چې د هغې د وجې دا ټوله کونډه سره د جیب د اوبو ته پرېوځي. جیب یو وړۍ کشتۍ ته وخېږي چې مار ځان پسې هغه خوم راښکي. بیا جیب یو کونډه راواخلي او دغه دوران په اوبو کې مار را رواني چې دی په هغه کونډه باندې ووهي او زخمي کړي. خو د مار لا ډېر زیات کار ورشي او هغه د جیب نه ګیر چاپېره تاو شي. خو جیب بیا خوم ځان خلاص کړي او راوتښتي او غټه کشتۍ ته راوخېږي. او چې دی څنګه شاته سر واړي دغه دوران هغه پادري خوم د کمرې نه راوځي او دې ته وایي چې څه چل وشو. او دغه دوران دغه کیبین د پاسه یو غټ مار وي چې هغه راښکاره شي. پادري چې هغه مار ویني نو هغه ډېر زیات ویریږي او دغه دوران مار ورته هغه ډرایور هغه باډي بار راولي. دې ټول وتښتي او په یو کمره کې پټ شي او دا مار په دې ټوله کشتۍ کې دې پسې ګرځي. دا مار دغه دوران علي ویني او هغې پسې کمرې ته ننوځي. خو علي ترې وتښتي او د علي یا ملګری د مار له سر ته یو منګی ور واچي چې د هغې د وجې د مار سم لیونی شي. دغه دوران په دې کشتۍ کې اور ولګي چې د هغې د وجې یو غټه دماکه وشي او مار هم وتښتي او دا ټوله کشتۍ دغه دماکې د وجې وسوځي. دې ټول دغه کشتۍ نه لاندې ودانګي او وجې ته ځان وباسي. یعنې اوس په اوبو کې تلو سره دې سره هېڅ نظام نه و او دې به اوس پیدا پیدا ځان د دې ځای نه وباسو. نو جیب ورته ووایي چې ما ته یو کشتۍ معلومه ده او تاسو زما هیلپ وکړئ نو زه به ستاسو هیلپ وکړم. خو نه غواړي چې د هیلپ وکړم خو مجبوراً د سره بیا هم په سفر باندې مخکې روانه شي. په لاره کې ډېر عزت اوږې شوي وي نو دې ځان یو مار پوخ کړي او هغه خوري او دغه دوران جیب اواز واوري چې یو بل غټ مار را روان دی او دا مار په تیزۍ سره لاندې راکوشي او داسې یو وړوکی ماشوم و هغه ته ګیر کړي او ځان سره یوسي. دې ټول رامنډې کړي او دا ماشوم ترې ونیوي او شاته جیب راشي او هغه دا مار په غشي ووهي او دا ماشوم ترې خلاص کړي. د شپې دپاره دې ځان نه یو ځای خوښ کړي چې هغه یو غار قسم کې ځای و او هلته دې ځان نه اور ولګوي او هلته دې څملي. بیا موږ ته جیب وښودلی شي چې دی څنګه ځان د هغه مار نه بچ کړی و چې کله په ده باندې مار حمله کړې وه. دلته جیب سره هغه لالچي کس ناستې وي او هغه ته ووایي چې ما ته پته ده چې ته هغه مار پسې راغلی یې. ما ته دا هم پته ده چې د مار څونه غټ قیمت دی. ته ووایي که ته ما چېرې په دې ډیل کې ځان سره شاملې نو زه به ستا هیلپ وکړم د مار په نیولو کې. هغې باندې جیب ډېر زیات خوشحاله شي. بیا موږ ته پادري وښودلی شي چې دی خوب ویني چې موږ د ګیر چاپېره په مارونو کې ګیري چې دی څنګه راپاڅېږي نو دی ویني چې د هغه ملګری د سره خواته نشته. د هغه ملګری اصل کې په خوب کې پاڅېدلی و او د اوبو غاړې له روان شوی و او هغه ته مخامخ بالکل هغه غټ مار ولاړ و. هغه پادري د پسې راشي او دته اوازونه کوي او هغه دی ویني چې دی د اوبو خوا روان دی نو دی ورپسې لاړ شي چې راځه واپس. خو هغه په اوبو کې سر ورښکته کړي او اوبه څکي او دغه دوران هغه مار هغه پسې راشي او هغه ته ځان سره ګیر کړي او یو غار ته ننباسي او ځان ساتي ویسي. کله سبا شي او دی په دې اوبو کې مخکې سفر شروع کړي نو دغه دوران دی د یو ملګری محسوس کړي چې په دې اوبو کې دننه سدي او چې دی څنګه ودرېږي دغه دوران یو غټ مار راوځي او هغه پادري ته ګیر کړي. دغه پادري د خلاصولو کوشش کوي خو هغه مار چونکې هغه دونه زور وکړو چې دغه ټول اډوکي مات کړي وو او بیا پې هغه مار خپله خوله کېږدي او ځان سره یې ډوب کړي. دی اخر کار هغه کشتۍ ته ورسېد چې کومې ورته جیب خبره کړې وه او هلته نه دی ځان سره اسلحه او دوایانې دواړه راواخلي. اوس ورته جیب وایي چې ما خو ستاسو هیلپ وکړو خو تاسو به زموږ هیلپ کوئ او دی ویني چې هغه لالچي کس خو هغه سړی دی. هغه دی ګیر کړي او ځان سره یې بوځي او د ماران دپاره یې په یو کنده کې وتړي چې هلته بلا ماران هغې پسې راغونډ شي. او هلته یو مار وي چې هغه څنګه په دې باندې حمله کوي دغه دوران هغه غټ اناکونډا راشي چې کوم په لکاو کې قیمت وي او هغه په دې باندې حمله کول شروع کړي او دې نه ګیر چاپېره تاو شي. هغه دوران جیب ته یو موقع میلاو شي او هغه د اناکونډا په جال کې مضبوط ګیر کړي. اناکونډا ډېر د تېښتې کوششونه کوي خو هغه چونکې جال کې ډېر مضبوط ګیر شوی و او هغه دې ځای نه اوس نشو ووتی. دغه دوران د مار ځان پسې د جیب راښکي چې هغه یو دوه ونو په منځ کې ګیر شي او د مار ته خلاص شي او بره ونې ته ور وخیږي او د بره نه د مار د جیب پسې په تیزۍ کې لاندې راکوشي او جیب ځان سره په مضبوطیا سره ګیر کړي او ګیر چاپېره ترې تاو شي او دننه تیر کړي او ځان سره یې ویسي. هغلته هغه وړوکی ماشوم د پړې په خوله باندې کټ کړي او د دې جال نه ځان خلاص کړي او د هغه ځای نه منډه کړي خو دې پسې هم د مار شاته ډېر په تیزۍ سره ورپسې شوی و. دلته دې منډې وې او اچانک د علي د یو پړي نه خپې ولګي چې دا د جیب د دې مار دپاره خواره کړي و او د دې ذهن ته یو آیډیا راشي. دې یو لرګی راوړي او هغه د مار په دې خوله کې ورکړي او بیا علي یو
چاړه راولي چې مار له پیدا سترګې ووهي او ړوند یې کړي. اوس په مار ته هېڅ څه هم صفا نه ښکارېدل او دوی بیا د هغه ځای نه وتښتي او مخامخ دغه پړي ته ودرېږي. دا مار ډېر په تیزۍ سره دوی پسې روان وي او هغه پړی هغه ته نه ښکاري او هغه په هغه پړي باندې ورشي او د هغه له نیم سر بېل شي او په دغه ځای کې دا مار مړ شي. او اخر کار د هغه خطرناک مار خاتمه شوه چې د هغه د وجې څوک هم دې ځنګل ته نشو راتلی او دوی بیا هغه کښتۍ خواله راشي او دا کښتۍ په مدد سره ځنګل نه وځي او دا موی په دې ختمه شي.